جنرال ستا په واده کې مې نور دا موږی والی ده خدای راکړی مې پکې والی د دې بره خولې نه مې 24 ګنټې شنې اوبه روانې ستا د لاسه وخت کې مې ټول شنه شو اوس دې راپسې دا د ترمیغې دا د پیشوګو ډک ساګ رالیږلې ملګرو دا خبره د جنرال موبین نه ده چې موږ دا د دې ښځې خبرې واورو او په هغې پسې وخاندو دا زموږ د ملک کم زموږ د پښتنو ایمیج چې دنیا ته شو کوي نو تاسو په خپله سوچ وکړئ چې هغه څرنګه شو کېږي لکه زه به دا ویم زموږ پښتانه کم چې تیر شوي دي کم چې را روان وو غیرتي قوم و غیرت یې کړی و په خپلو زنانو باندې چې کم غیرت کړی و د هغې په تاریخ کې هغه قیسې کېږي نن سبا که تاسو وګورئ لکه دې ته ګورئ چې کوم قسمه خبرې هغه کوي او کوم قسمه لګیا ده د دې کوم ویډیو که تاسو وګورئ کوم حرکات د دې وګورئ نو ډېر زیات داسې دي چې سړی هغه په فیملي کې هم نشي کتی تر اوسه پورې لکه که موږ وګورو مردان سیمې سره دې تعلق دی څو ورځو کې په پولیسو چاپه هم والوه باقاعده ښه د ثبوت سره ګیر شوي هر څه وو خو د بده مرغه سوشل میډیا ته راووته او زموږ کوم پښتنو چې دي هغه له دونه اواز اوچت کو چې پولیس په دې باندې مجبوره شو کوم کیس چې دی هغه یې واپس واغوستو حالانکې تاسو دې ته وګورئ د مردان کم غیرتي خلک چې دي یعنې ډېر زیات غیرتمند خلک دی هغو کې دونه جرت نشته چې هغه راپاسي او د ده په ګاونډ یا په څه کې وي د دې سره یو بایکاټ طور باندې داسې وایي چې یا دې له یا کور چا په کرایه ورکړو یا د چا په ګاونډ کې اوسېده نو د هغې سره به زموږ کوم غم ښادي چې دا هغه نه وي خو هېڅ څوک دا نشي کولی او دا چې کوم لګیا د خپل کوم بېعزتي چې د هغه ورځ په ورځ پښتون قوم چې کوم دی په شرمونو باندې وشرموه